د کونړ عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي تیرو 3 کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د 103 میلیونه افغانیو په لګښت یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته نوې ودانۍ جوړې کړي دي. مسؤلین زیاتوي د روغتیایي مرکزونو یادې ودانۍ د کونړ په شیګل، دانګه، ماڼوګي، وټپور او څوکۍ ولسوالیو په ځینو غرنیو سیمو کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي چې لسګونه زره ځایي خلکو ته پکې روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي. 103 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې د تیرو 3 کالو په جریان کې په کونړ ولایت کې مختلفو ولسوالیو کې مختلفو نوو تعمیرونه ایجاد شوي دي او جوړ شوي دي، تکمیل دي. ولس د هغې نه مستفید کیږي او تقریبا د 15,000 په شاوخوا کې نفوس دغه څخه استفاده کوي. د چارواکو په وینا د روغتیایي چوپړونو د لا ښه والي په موخه د کونړ ځینو ولسوالیو کې د څه باندې 42 میلیونه افغانیو په ارزښت یو شمېر نورې رغونیزې پروژې هم تر کار لاندې دي. په ورته وخت کې د کونړ اوسیدونکي وایي روغتیایي مرکزونو ته د معیاري ودانیو په جوړېدو سره به یې ستونزې راکمې شي او زیاتوي چې لا هم اړتیا لیدل کېږي څو د روغتیا په برخه کې دغه ولایت ته پاملرنه زیاته شي. خوشحالي خبره ده چې امارت اسلامي په راتلو سره زموږ په دې غریزه او غریبه اطرافي منطقه کې چې دغه یو ښایسته او منور کلینیک جوړ شو، موږ ته خوښه او راضي یو او غوښتنه مو دا ده چې د دې د ارتقا لپاره د پرسونل، د ډاکټر او د دوايانو ته پاملرنه وشي. کلینیک چې د وطن آباد شوی دی، زموږ په وطن کې کلینیک نه و، دا لومړی ځل دی چې کلینیک جوړ شو او موږ په ډېر خوشحاله او خوښ یو چې غره کې دا کلینیک موږ ته جوړ شو. خو ډېر زیات خوشحاله یو، ټول ولسونه خوشحاله دي. دا کلینیک چې دلته راغی موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو او ډېره مننه کوو چې چاپ کړي، هلې ځلې کړي، الله د هغو اجر ورکړي. ډېره مننه دي کوو. کلینیک نه اوس تقریبا چې د دې نه مخکې د کلینیک نه جوړېدو نه مخکې به زمونږ مریضان چې پیدا شولو نو په جنازو کې به ماچل او کته به م لېږل که نه. د کونړ عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره هڅې یې ګړندۍ کړي څو د دغه ولایت په ټولو لرې پرتو سیمو کې خلک له روغتیایي اسانتیاوو او خدمتونو برخمن کړي.